کله کله باید د ښار د ګڼې ګوڼې نه راشو او ارامه په داسې یوه ځای کې کښېنو چې هېڅوک هم نه وي او خپل زړه الله سبحانه وتعالی ته خالي کړو وژاړو ورته دومره وژاړو لکه وړکی ماشوم هغه نوزولی ماشوم چې د خپلې مور نه یو شی غواړو موږ هم همداسې الله سبحانه وتعالی ته وژاړو کله کله انسان ستړی شي د ښار د ګڼې ګوڼې نه د انسانانو د خبرو نه نو راز و نیاز باید الله سبحانه وتعالی سره وکړو خپل زړه الله سبحانه وتعالی ته خالي کړو هر انسان باید روزانه یا داسې یو فرصت کې چې دی وزګاري ځان ته داسې وخت وټاکي چې یوازې دی او د دربي نور هیڅوک نه له خلکو نه پناه له خلکو نه لري دی باید ځان نه یو نازولی ماشوم په شان ځان جوړ کړي چې له موره هر څه غواړي همیشه په ژړا باندې هر څه غواړي ناز کوي بلا تشبیه الله پاک نه باید هم په همدغه شان داسې احساس وکړي چې له یوه قدرتمند ځواک او قدرتمند رب نه دی هغه څه غواړي چې ټولې خزانې ډکې دي او ټول امکانات یې په واک کې شته دی او په ډېرې عاجزۍ ته چې څومره الله پاک ته ځان ضعیفه کوې او عاجزه کوې همدومره پیاوړی کېږي د خلکو ترمنځ ته باید الله پاک ته یو ځانګړی وخت ولري الله پاک سره باید راز و نیاز وکړي ته چې کله دا وکړې الله پاک ته ډېر نږدې کېږي سبحان الله څومره مهربانه رب لرو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي که چیرې یو انسان د سترګو د الله تعالی د ویرې یوه اوښکه هم توی شي نو د جهنم اور به یې هیڅکله هم نه سیزي کله چې انسان د الله له ډاره له دې سترګو اوښکې تویوي دا سترګې نه یوازې چې خوندوري کېږي لذت یې وړي سکون ترلاسه کوي دا زړه ورسره سپکېږي ګناهونه داسې رژېږي لکه په اور باندې چې اوبه واړی ففروا الی الله د الله طرف ته منډې وهئ یوازینی همغه ذات دی چې نجات ورکوي هارون جانه کله به چې یو څوک راغلل او د رسول الله مبارک نه به یو څه غوښتل نو الله تعالی به ورته ووایي چې زما رسوله ته ځواب ورکړه خو چې کله غوښتنه د الله سبحانه وتعالی نه کېږي بیا د رسول الله مبارک هغه منځګړیتوب د منځه ځي ځکه غوښتنه مستقیما د الله سبحانه وتعالی نه ده واذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وکله چې زما بندگان ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم له تا نه پوښتنه کوي دا زما رب چیرته دی نو هغوی ته ووایه چې زه ورته ډېر نږدې یم او کله چې هغوی ته مه وایه یعنی الله پاک مستقیم وایي چې زه هغوی ته ډېر نږدې یم ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم واسطت یې لرې کړ او الله پاک وایي چې نحن اقرب الیه من حبل الورید مونږ د خپلو بندگانو ته د شهرګه هم نږدې یو یعنی مستقیم د غږ اوري واسطې ته ضرورت نشته څومره خوند کړي چې په نیمه شپه کې سړی د الله سبحانه وتعالی سره خبرې وکړي او دغه ده اصلي بندګي اصلي بندګي همدې ته وایي مونږ او تاسو باید هره ورځ د الله سبحانه وتعالی سره خبرې وکړو خپل زړه الله جل جلاله ته خالي کړو که هره ورځ نه وي په هفته کې یو ځل حتما دا کار وکړئ تاسو مطمئنه اوسئ د ژوند نه به ډېر زیات خوند واخلئ ډېر زیات خوند به واخلئ